سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې مونږ او تاسې کورس شروع کړو. په هغې مې ویډیوګانې شروع کړې وې چې تقریبا 11 درسونه مونږ او تاسې ریکارډ کړي وو. نننی مونږ او تاسې سره 12م درس دی. د ټیکنیکل انالیسس درسونو په لړۍ کې به مونږ او تاسې نن په یو انډیکیټر باندې خبره کړو چې هغه دی RSI. نن به موږ تاسې په RSI انډیکیټر باندې خبره کړو چې له دې موږ تاسې څنګه استفاده کولی شو، په دې کې کوم شیان موږ سره شامل دي او په کوم ځای کې موږ تاسې له دغه انډیکیټر څخه موږ تاسې ګټه اخیستلی شو. نو تاسې را سره دغه درس تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او زما ټلیګرام چینل هم در سره جوین کړئ. ښه راځو چې موږ تاسې سره RSI انډیکیټر موږ تاسې سره په څه ډول سره کار کا، له څنګه موږ تاسې له دې استفاده کولی شو یا ګټه ترې څنګه اخیستلی شو. بله مهمه خبره دا چې د ټیکنیکل انالیسس کوم درسونه چې دي کوشش وکړئ هغه درسونه مکمل وګورئ او همدارنګه زما په دوهم یوټیوب چینل معراج خان سکلز کې ځینې پخواني د پرسکشن درسونه دي هغه ورسره وګورئ تر څو په دغه نویو درسونو کې بیا تاسو ته کوم مشکل نه وسي. ښه راځو نن به موږ تاسې د RSI په انډیکیټر باندې خبرې وکړو. نن زموږ ستاسې 12م درس دی. د RSI په انډیکیټر باندې به خبرې وکړو چې له دې موږ تاسې څنګه استفاده کولی شو. بیا هم وایم که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل سره سبسکرایب کړئ. ښه اوس به راشو چارټ پر اخلاص کو. ما سره تیار د ګولډ چارټ دی. په دې کې ما لیکلي دي RSI ریلیټیو سټرینګ انډیکس. ټیک شو. اور بات دی اور سولټ. صحیح شو. نو موږ تاسې به لومړی اور باټ اور سولټ باندې موږ تاسې وروسته خبرې کوو. راځو موږ تاسې د RSI انډیکیټر څخه موږ تاسې یوازې د یو ساین په توګه کار اخلو. صحیح ده؟ یعنی د RSI د کوم انډیکیټر چې دی په دې څخه موږ تاسې یوازې د یو ساین په توګه کار اخلو. مطلب دا یو ساین څه مطلب دا چې موږ تاسې راځو چارټ ته. په چارټ کې موږ تاسې مختلف دلته مطلب MSS شو یا چینج اف کریکټر شو، بریک اف سټرکچر شو، دلته موږ تاسې ارډر بلاک رسمو، FG رسمو. په دې ځای کې موږ تاسې لیکویډیټي د ایکوال های لیکویډیټي ایکوال لو لیکویډیټي، په دې ځای کې موږ تاسې مطلب د بیرش ارډر بلاک رسمو، FG رسمو. موږ تاسې په مارکیټ کې لیکویډیټي، ارډر بلاکونه، مارکیټ چینج، بریک اف سټرکچر دا ټول رسمو. بیا راځو د RSI انډیکیټر یوازې موږ تاسې د یو ساین په توګه څه کوو، د یو ساین په توګه له دې ګټه اخلو. صحیح ده؟ نو موږ تاسې سره RSI انډیکیټر چې دی هغه RSI د دې لنډیز دی ریلیټیو سټرینګ انډیکس دی. صحیح شو. دا موږ تاسې په چارټ کې څنګه کولی شو اپلای کړو. راځئ لومړی اپلای چل درته وښیم، بیا وروسته راځو په دې باندې مکمل موږ تاسې څه کوو، مکمل موږ تاسې خبرې کړو. تر ټولو لومړی چې کله تاسې خپلې ټریډینګ ویو ته راشئ په دغه بره سر کې دلته لیکل شوي دي انډیکیټورز. صحیح شو. تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک ووایست دلته ګورئ ما تیار اډ کړی دی ځان سره ریلیټیو سټرینګ انډیکس. تاسې به راشئ دغه سرچ ته، په دې کې به تاسې ولیکئ RSI. ټیک شو. زه به دا وران کړم RSI. ګورئ چې کله مو لیکل RSI ګوره ریلیټیو سټرینګ انډیکس، دا به تاسې څه کوئ، دا به تاسې په دغسې اډ کړئ. چې کله تاسې اډ کړئ نو دغه موږ تاسې ته په دغه شکل باندې راوړي. صحیح ده؟ د RSI انډیکیټر موږ تاسې ته په دغه شکل باندې راوړي. اوس به راشو په دې باندې موږ تاسې خبرې وکړو له دې موږ تاسې څنګه ګټه اخیستلی شو. ښه بعد له هغې چې کله تاسې RSI انډیکیټر اډ کړه تاسې به دې کونج ته راشئ. چې کله کونج ته راغلئ ځای کې به وړوکي سیټینګ اپشن راشي. راشئ په دې سیټینګ باندې کلیک واخلئ او دغه زیړ کوم خط چې دی د MA دا ترې لرې کړئ. صحیح ده؟ ځینې MA دي دا به زه ترې لرې کړم. ټیک شو. دا مې ترې لرې کړې. نورو شیانو سره به تاسې کار نه لرئ. ټیک شو. نور شیان به تاسې همداسې په خپل حال پرېږدئ، دا به همداسې وي. ټیک شو. دا نور ټول شیان به تاسې په خپل حال پرېږدئ او یوازې دغه یو MA چې کومه ده د RSI MA دا زیړ دا موږ ترې لرې کړه په اوکې. نور به تاسې په خپل حال باندې څه کړئ، په خپل حال باندې به تاسې پرېږدئ. زه راځم دغه انډیکیټر له دې ساحې نه لرې کوم او راځم په دې باندې خبرې کړم. ګوره دغه انډیکیټر موږ سره څه شو، انډیکیټر موږ تاسې سره اډ شو. ګورئ تر ټولو لومړی د RSI انډیکیټر چې دی موږ تاسې ته 3 لیولونه په لاس راکړي چې کار زموږ تاسې 2 لیولونو سره دی. یو لیول سره موږ تاسې څه کوو، کار نه لرو. لیولونه موږ تاسې ته 3 راکړي چې یو یې دغه منځ کومه کرښه چې تاسې ته ښکاره کېږي دا ده، او یو دغه بره سر ته، او یو دا لاندې اخر ته. چې دغه بره سر ته موږ تاسې 80 لیول وایو. صحیح شو. لومړی موږ تاسې د RSI انډیکیټر 80 لیول په لاس راکړئ. صحیح شو. دغه بره کومه کرښه چې د دې ته موږ تاسې وایو 80 لیول، او دغه منځ کومه کرښه چې د دې ته موږ تاسې 50 لیول وایو، خو دې سره موږ ستاسې کار څه دی، دې سره زموږ ستاسې کار نشته. او د اخرنۍ کرښه چې کومه تاسې ته ښکاري دې ته موږ تاسې وایو 10 لیول. یعنې RSI موږ تاسې ته
دوه لیولونه په لاس راکړي چې له دغه دوو لیولونو څخه موږ تاسې څه اخلو ګټه اخلو او دغه منځنی کوم لیول چې دی له دې سره موږ تاسې کار نه لرو صرف همدغه دوه لیولونو څخه څه کوو دغه دوه لیولونو څخه موږ تاسې ګټه اخلو. زه به اوس راشم دغه ار اس ای انډیکیټر به څه کم لرې کړم او دلته به راشم تاسې ته یو څه په چارټ کې خبرې وکړم تر څو تاسې په دې باندې په دقیق شکل سره څه شئ په دقیق شکل سره تاسې پوه شئ. ټیک شو؟ زه به راشم او دا به دلته څه کړم دا به دلته رسم کړم. ښه اوس ګورئ په مارکیټ کې دا فرض کړئ چې دغه لین موږ او تاسې سره څه شو دغه لین زموږ ستاسې دپاره اویا لیول شو. ټیک شو؟ اویا لیول دې ته به زه ولیکم اویا لیول. ټیک شو؟ دا تاسې فرض کړئ چې دا موږ سره څو شو اویا لیول شو. ټیک شو؟ یعنې د ار اس ای یو اویا لیول شو. دلته به ما سره رام شي چې دا اویا لیول. ټیک شو؟ دا موږ سره اویا لیول شو او دغه کوم لیول چې دی دا وینئ دا زموږ ستاسې دپاره دیش لیول شو. دې ته به زه ولیکم دیش. دا زموږ ستاسې دپاره کوم لیول شو دیش لیول شو. ټیک شو؟ او دغه زموږ ستاسې اویا لیول شو. نو اوس راځئ چې موږ تاسې څنګه له دې څخه استفاده کولی شو. دا مو البته اویا لیول دی. ټیک شو؟ دا مو اویا لیول دی. ګورئ دغه لیولونه چې کوم دي دا زموږ ستاسې دپاره د ار اس ای لیول دی. هلته مې چې تاسې ته وښودل. اوس قیمت څه ډول سره حرکت کوي په داخل د ار اس ای کې. اوس بره قیمت سره بیا موږ تاسې وروسته کار دی خو په داخل د ار اس ای کې مارکیټ څه ډول سره حرکت کوي. مارکیټ په دغه شکل باندې حرکت ترسره کوي. ګورئ په دغه شکل باندې مارکیټ روان اوسي. په دغه شکل باندې مارکیټ روان اوسي. په دغه شکل چې کله دغه اویا لیول ته مارکیټ داخل شي نو بره د اویا لیول څخه مارکیټ شي کې د اویا لیول څخه مارکیټ بره حرکت کوي چې دغه بره حرکت ته د اویا لیول څخه بره حرکت ته موږ تاسې وایو چې مارکیټ په اور باد کې دی یا مارکیټ په چی کې دی مارکیټ په اور باد کې دی. ټیک شو؟ بیا چې کله مارکیټ په بیا وروسته نور هم تشریح کوو ښه. او مارکیټ همداسې ښکته را رواني په دغه شکل باندې ښکته را رواني په دغه شکل باندې ښکته را رواني او راشي د دیش لیول نه لاندې حرکتونه څه که د دیش لیول نه لاندې حرکتونه موږ تاسو ته فعل که نو دغه د دیش لیول چې لاندې کوم حرکت دی دې ته موږ تاسې وایو مارکیټ په اور سولټ کې دی. ټیک شو؟ هر کله چې په ار اس ای کې قیمت شروع وي او اویا لیول څخه مارکیټ بره له اویا لیول څخه چې له اویا لیول څخه د مارکیټ پرایس قیمت بره نو دې ته موږ تاسې وایو چې مارکیټ څه شی دی مارکیټ موږ تاسې سره په اور باډ کې دی. یعنې مارکیټ موږ تاسې سره چې دی په اور باډ کې دی. په کله چې قیمت اور باډ ته وځي د اویا لیول څخه په مارکیټ کې پرایس پورته کیږي قیمت پورته کیږي دې ته موږ تاسې وایو چې مارکیټ په اور باډ کې دی. اور باډ نه مطلب دا دی چې اویا لیول نه قیمت پورته کیږي موږ تاسې دا وایو چې په دې وخت کې بیران بې حده زیات دي. یعنی بایرز چې دي بایران یعنی هغه کسان چې دلته بای اخیستی دی په دې کې بایران له حده زیات دي. یعنی هغه کسان چې کوینې پورته قیمت باندې نیولی دی یا بایران دي کوینونه یې بیه کړي نو چې هر کله له اویا لیول څخه قیمت پورته کیږي نو مارکیټ موږ تاسې وایو چې مارکیټ په اور باډ کې دی او په مارکیټ کې خریدار په مارکیټ کې څوک په مارکیټ کې بایران یعنی اخیستونکي له حد زیات دي. صحیح شو؟ په مارکیټ کې بیران له حد زیات یعنی بیخي ډیر دي چې کله مارکیټ څه ته ځي چې کله مارکیټ اور باډ ته ځي. صحیح ده؟ چې کله مارکیټ قیمت د اویا لیول څخه پورته کیږي دې ته موږ تاسې وایو مارکیټ څه دی مارکیټ په اور باډ کې دی. او اور باډ نه موږ تاسې مطلب دا دی چې کله له اویا لیول څخه قیمت پورته کیږي نو موږ تاسې وایو چې په دې ځای کې څه شی دی په دې ځای کې بیران بې حده زیات دي یعنی بیخي زیاتې بیران. صحیح شو؟ نو موږ تاسې دې ته وایو اور باډ. هر کله چې مارکیټ ښکته را رواني او له دیش لیول نه لاندې په دغه شکل باندې حرکتونه وکړه نو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو چې مارکیټ څه شی دی مارکیټ په اور سولټ کې دی. یعنی مارکیټ په اور سولټ کې دی د سیلران یا څوک چې سیل پوزیشن نیولي سیلران له حده زیات دي. ټیک شو؟ چې کله مارکیټ اور باد ته ځي له اویا لیول څخه پورته کیږي په دې ځای کې موږ تاسې وایو چې په مارکیټ کې بیران له حده زیات یعنی بیخي زیات دي یعنی ډیر زیات دي. صحیح شو؟ چې کله مارکیټ له دیش لیول څخه ښکته کیږي په ار اس ای کې مارکیټ له دیش لیول څخه ښکته کیږي موږ تاسې وایو چې مارکیټ څه شی دی مارکیټ موږ تاسې سره په اور سولټ کې دی یعنی په مارکیټ کې سیلران چې دي بې حده زیات دي. ټیک شو؟ نو دغه زموږ تاسې څه دی دغه زموږ تاسې اور سولټ دی او دغه مو اور باډ دی. صحیح شو؟ په اور باډ کې موږ تاسې هر کله چې قیمت له اویا لیول څخه پورته کیږي دې ته موږ تاسې اور باډ وایو او اور باډ کې بیران یا چا چې کوینونه بیه کړي دي موږ تاسې دا وایو چې په دې ځای کې په اور باډ کې بیران بیخي زیات دي یعنی ډیر زیات دي. ټیک شو؟ یعنی بیخي ډیر دي. او هر کله چې مارکیټ په ار اس ای کې ښکته را رواني او مارکیټ اور سولټ ته ځي یعنی د دیش لیول څخه مارکیټ
قیمت ښکته کیږي، پرایس ښکته کیږي، موږ او تاسې وایو چې مارکیټ څه شی دی؟ مارکیټ په اور سولډ کې دی، یعنې سیلران له حده زیات دي. ټیک شو؟ دا دوه شیان خو تاسې زده کړل چې اور باډ څه شی دی او اور سولډ څه شی دی. صحیح شو؟ اوس به راشو موږ او تاسې به په ډایورجنس او کنورجنس باندې څه وکړو؟ په ډایورجنس او کنورجنس باندې به هم ځان پوه کړو چې موږ او تاسې دپاره مهم او اساسي شی چې دی هغه ډایورجنس دی. ټیک شو؟ را به شو موږ او تاسې به له دې استفاده وکړو. زه به دا ټوله ډیټا څه کړم؟ دا ټوله ډیټا به زه کلیر کړم. ښه، ما ډیټا کلیر کړه. اوس به راشم زه به دغه RSI انډیکیټر ایډ کړم. ښه، اوس به موږ او تاسې راشو د RSI انډیکیټر به څه کوو؟ ایډ وکړو. تاسې په ټریډینګ ویو کې راشئ دغه انډیکیټر برخې ته، او دلته چې کله تاسې تیار انتخاب کړئ تیار راځي که نه راغی دغه انډیکیټر برخه باندې کلیک واخلئ او دلته په سرچ کې ولیکئ RSI. ټیک شو؟ چې کله مو ولیکل نو موږ او تاسې ته به څه شي؟ موږ او تاسې ته به ریلیټیو سټرینګ انډیکس په دغه شکل باندې راواوړي. ښه، اوس په دې ځای کې تاسې ګورئ موږ سره چې دی 1 هاور فور هاور، یعنې دا چې څومره غټ ټایم فریم په هماغه شان ښه نتیجه ورکوي. صحیح ده؟ یعنې عموما هغه کسان چې هغوی په سپاټ کې خریداري کوي په باینانس سپاټ کې، نو هغوی دپاره بیخي ښه دی. یعنې چې ډېر وختونه په کله مارکیټ کې بیران بې حده زیات شي نو نور د مارکیټ ښکته تګ چانس زیاتي، نو په دې ځای کې دوی کولی شي خپل کوینونه څه کړي؟ خپل کوینونه خرڅ کړي. ښه، اوس راځو موږ او تاسې وویل چې په RSI کې موږ او تاسې ته دوه مختلف لیولونه چې دي دا په لاس راکړئ، چې دغه موږ او تاسې 80 لیول دی او دغه چې دی موږ او تاسې کوم لیول دی؟ دا لیول یې موږ سره 10 لیول دی او دا منځ لیول 50 لیول دی، خو دې سره موږ او تاسې کار نه لرو. اوس په دې ځای کې ګورئ په دې ځای کې قیمت څه شوی دی؟ په دې ځای کې قیمت له 80 لیول څخه پورته تللی دی. دا وینئ د RSI کې دې ځای کې 80 لیول څخه قیمت پورته تللی او دلته د ګولډ قیمت ګورئ، دلته د ګولډ قیمت لوړ دی. ټیک شو؟ نو په دې ځای کې موږ او تاسې وایو چې مارکیټ څه شی دی؟ مارکیټ په اور باډ کې دی، یعنې په دې ځای کې بیران چې دي بیران له حده زیات دي. نو هر کله چې قیمت له 80 لیول څخه پورته کېږي دې ته موږ او تاسې وایو چې مارکیټ په اور باډ کې دی. ښه، اوس به راشو یو بله مهمه موضوع باندې به موږ او تاسې څه وکړو؟ موږ او تاسې خبرې وکړو چې هغه ده ډایورجنس. زه به راشم ډایورجنس به تاسې ته ولیکم. اوس تاسې ګورئ، ښه، ما دلته ولیکل ډایورجنس. موږ او تاسې اساسي کار هم ډایورجنس سره دی. ټیک شو؟ اوس په دې ځای کې ډایورجنس موږ او تاسې لپاره څه کار کوه؟ اوس ګورئ په دې ځای کې قیمت هم پورته روان دی او RSI کې هم قیمت څه دی؟ په RSI کې هم قیمت پورته روان دی او دلته هم موږ سره قیمت څه دی؟ دلته هم موږ سره قیمت پورته روان دی. چې هر کله د RSI او د خپله د پرایس یا د ګولډ یا د هر کوین چې تاسې سرچ کوئ، که یورو سرچ کوئ، که BTC سرچ کوئ، که ګولډ یا سره زر سرچ کوئ، که هر شی سرچ کوئ، چې په RSI کې هم قیمت هماغه شکل روانو او دلته هم قیمت په هماغه شکل روانو. د دې ته بیا موږ او تاسې وایو چې مارکیټ څه شی دی یا قیمت څه شی دی؟ کنورجنس دی، یعنې هم پرایس په یو شکل روان دی او هم RSI په یو شکل روانه. دې ته موږ او تاسې څه وایو؟ دې ته موږ او تاسې وایو کنورژن. ټیک شو؟ دې ته موږ او تاسې وایو کنورجنس. ټیک شو؟ دې ته موږ او تاسې دا کنورجنس دی چې هم دلته پرایس په هماغه شکل روان دی. اوس ګورئ په دې ځای کې قیمت هم په دغه شکل روان دی. ګورئ په دغه شکل روان دی. ټیک شو؟ قیمت هم په دغه شکل روان دی او موږ سره دلته RSI هم په همدغه شکل روانه ده. ټیک شو؟ په همدې شکل روانه ده. نو دې ته موږ او تاسې څه وایو؟ دې ته موږ او تاسې وایو چې مارکیټ څه شي؟ مارکیټ موږ او تاسې سره کنورجنس دی، هم پرایس همغه شکل حرکت کړی، هم RSI همغه شکل حرکت کړی. ښه، اوس ډایورجنس موږ او تاسې سره څه ډول رامنځته کېږي؟ ډایورجنس موږ او تاسې هغه حالات ته وایو، ډایورجنس موږ او تاسې هغه حالات ته وایو چې پرایس یو ډول حرکت کړي او RSI بل ډول حرکت کړي. صحیح شو؟ چې پرایس یا قیمت دغه قیمت یو ډول حرکت کړي او RSI بل ډول حرکت کړي. نو دې ته موږ او تاسې څه وایو؟ دې ته موږ او تاسې وایو ډایورجنس. ټیک شو؟ کنورجنس موږ او تاسې هغه حالت ته وایو چې هم پرایس یو ډول حرکت کړي هم RSI یو ډول حرکت کړي. بس کنورجنس صرف همدومره زده کړئ، نور موږ کنورجنس سره کار څه شی دی؟ نشته دی. راځو ډایورجنس ته. په ډایورجنس موږ او تاسې لپاره څنګه کار کوه؟ ګورئ چې پرایس یو ډول حرکت کړي مګر RSI بل ډول حرکت کړي. نو دې ته موږ او تاسې څه وایو؟ دې ته موږ او تاسې وایو ډایورجنس. ټیک شو؟ دا موږ او تاسې لپاره څه دی؟ دا زموږ او تاسې لپاره ډایورجنس دی چې قیمت یو ډول حرکت کړي او دلته RSI چې کړي RSI بل ډول حرکت کړي. نو دا زموږ او تاسې څه دی؟ دا زموږ او تاسې ډایورجنس دی. هر کله چې قیمت له 80 لیول څخه پورته کېږي نو موږ او تاسې به څه کوو؟ موږ او تاسې به بیا ډایورجن پسې ګرځو. ټیک شو؟ چې هر کله قیمت له 80 لیول څخه پورته کېږي یا له 10 لیول څخه ښکته کېږي نو موږ او تاسې به بیا څه کوو؟ موږ او تاسې به بیا ډایورجنس پیدا کوو. صحیح شو؟ ډایورجنس موږ او تاسې هغه حالات ته وایو، هغه څه ته وایو
چې قیمت یو ډول حرکت کړی وي او RSI بل ډول حرکت کړي، یعنی خلاف د جهت حرکت شوی. ټیک شو؟ نو دې ته موږ تاسې وایو ډایورجنس. ډایورجنس هم موږ تاسې چې کله قیمت له اویا لیول څخه پورته کېږي هم پیدا کولی شو، او چې کله قیمت له 10 لیول څخه ښکته کېږي هم موږ تاسې څه کولی شو؟ ډایورجنس شی کولی، ډایورجنس پیدا کولی شو. اوس دلته تاسې ګورئ ښه، هر کله چې قیمت په دې ځای کې له اویا لیول څخه پورته شو، دلته موږ تاسې وایو چې مارکیټ په څه کې دی؟ مارکیټ په اور باټ کې دی، یعنی په دې ځای کې بیران له حده زیات دی. اوس په دې ځای کې څه شی شوی دی؟ په دې ځای کې RSI نسبتا هایر لو جوړه کړې. ګورئ RSI څه کړي دي؟ RSI دلته موږ سره هایر لو جوړه کړي، خو دلته قیمت څه کړي دي؟ قیمت موږ تاسې سره څه کړی دی؟ هایر های جوړ کړی دی. دا ګورئ قیمت موږ تاسې سره څه کړی؟ قیمت موږ تاسې سره بل های جوړ کړی، چې د حالت موږ تاسې څه وایو؟ دې حالت ته موږ تاسې وایو ډایورجنس. یعنی په مارکیټ کې چې جوړ شو ډایورجنس جوړ شو، چې پرایس یو ډول حرکت کړو او RSI بل ډول حرکت کړو. اوس ګورئ په دې ځای کې لوړه نقطه ځان دپاره RSI جوړه کړې، او د قیمت یا د ګولډ لوړه نقطه کومه ده؟ دا نقطه ده. خو دلته بیرته څه کړي دي؟ دلته بیرته RSI بل های نه دی جوړ کړی، البته لو یې جوړه کړي، خو مارکیټ څه کړي دي؟ مارکیټ ځان سره بل های جوړ کړی دی. زه به راشم دغه زیړه کرښه به بیا ترې لرې کړم، دغه MA چې کومه ده دا به زه لرې کړم، په اوکې باندې به کلیک واخلم تر څو صفحه ښکاره شي. ښه اوس دلته ګورئ موږ سره دلته های جوړ شوی دی. ټیک شو؟ مارکیټ په RSI کې های جوړ شوی، او هم دلته په قیمت کې موږ سره یو لوړه نقطه جوړه شوې، خو RSI بیا نه ده توانېدلی چې یوه بل لوړه نقطه جوړه کړي، مګر پرایس یا قیمت د ګولډ دغه کوم حرکت چې روان دی دا توانېدلی چې یو بل های جوړ کړي. نو په دې ځای کې موږ سره څه شوی دی؟ په دې ځای کې موږ تاسې سره ډایورجنس جوړ شوی. دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې ډایورجنس وایو، چې قیمت یو ډول حرکت کا او پرایس بل ډول حرکت کا. ټیک شو؟ دا خو موږ تاسې سره ډایورجنس له اویا لیول څخه پورته شو، چې هر کله قیمت یو ډول حرکت کړی وي او RSI بل ډول حرکت کړی وي، دې ته موږ تاسې وایو ډایورجنس. صحیح ده؟ په دې به تاسې تمرین کوئ بار بار، چې تر څو تاسې په دې باندې مکمل پوه شئ. ټیک شو؟ اوس موږ تاسې بل د کله چې مارکیټ له 10 لیول څخه ښکته شي، نو دې ته موږ تاسې څه وایو؟ چې مارکیټ په اور سولډ کې دی. چې کله مارکیټ څه شي؟ کله مارکیټ له 10 لیول ښکته شي، نو موږ تاسې وایو مارکیټ څه شی دی؟ مارکیټ په اور سولډ کې دی. اوس په دې ځای کې تاسې ګورئ ښه، دلته مارکیټ څه کړي دي؟ دلته مارکیټ نسبتا لور لو جوړه کړې، دی لو بله لو جوړه کړې. ټیک شو؟ او دلته تاسې راشه پرایس څه کړي دي؟ پرایس دلته هم دلته 10 لیول ښکته هم پرایس څه کړي دي؟ 10 لیول ښکته هم پرایس نسبتا بله لو جوړه کړي، چې دا موږ تاسې سره ډایورجنس نشي راتللی. صحیح شو؟ دا موږ سره ډایورجنس ځکه نه راځي چې پرایس هم لو جوړه کړي، بله لو جوړه کړي، او دلته RSI هم بله لو جوړه کړي 10 لیول، نو دا زموږ تاسې څه دی؟ دا زموږ تاسې ډایورجنس نه دی. دې ته موږ تاسې وایو کنورجنس، ځکه چې هم پرایس یو ډول حرکت کړی دی، هم RSI یو ډول حرکت کړی. دا زموږ تاسې څه دی؟ دا زموږ ستاسې دپاره ډایورجنس نه دی. اوس ګورئ تاسې په دې کې همداسې دې خوا راشئ، په دې کې نور ډولونه هم تاسې پیدا کولی شئ. اوس په دې ځای کې تاسې ګورئ ښه، په دې ځای کې موږ سره څه شوی دی؟ RSI نسبتا دلته RSI له اویا لیول څخه پورته شوي، چې هر کله له مارکیټ له اویا لیول څخه پورته کېږي، موږ تاسې به دلته ډایورجن پسې ګرځو. ټیک شو؟ چې کله له 10 لیول څخه ښکته کېږي، بیا به موږ تاسې څه کوو؟ ډایورجنس به موږ تاسې پیدا کوو. اوس په دې ځای کې مارکیټ څه کړي دي؟ مارکیټ RSI هم های جوړ کړی دی، مارکیټ هم های جوړ کړی دی، خو دلته RSI بل های نه دی جوړ کړی، مګر لو یې جوړه کړي. خو دلته څه شوي دي؟ دلته قیمت بل های جوړ کړی دی، چې دې ته موږ تاسې وایو ډایورجنس. یعنی په مارکیټ کې ډایورجنس جوړ شوی، چې هر کله په مارکیټ کې ډایورجنس جوړ شي، نور به قیمت چیرته ځي؟ نور به قیمت ښکته ځي. که چیرته له اویا لیول څخه پورته مارکیټ اور باټ ته تلو، په اور باټ کې موږ تاسې سره ډایورجنس جوړ شو، نو نور به مارکیټ موږ سره څه کوي؟ نور به مارکیټ موږ سره ښکته ځي. صحیح شو؟ چې کله موږ سره ډایورجنس جوړ شو، ګوره چې ډایورجنس نه جوړ شوی، بیا موږ سره ښکته نه ځي. کله چې مارکیټ له اویا لیول څخه پورته شي او موږ سره په اور باټ ساحې ته وځي، لکه دلته چې وتلی دی، په دې ځای کې تاسې وینئ اور باټ ساحې ته وتلی، په دې ځای کې چې کله ډایورجنس موږ سره جوړ شي، چې RSI په یو ډول سره حرکت وکړه او قیمت په بل ډول سره حرکت وکړه، نو دې ته موږ تاسې وایو چې مارکیټ څه وکړل؟ مارکیټ ډایورجنس جوړ کړو، نور به مارکیټ ښکته ځي. بیا چې له 10 لیول نه ښکته مارکیټ موږ سره ډایورجنس جوړ کړي، نو موږ تاسې به بیا دا وایو چې مارکیټ څه کوي؟ مارکیټ په نور پورته ځي. اوس ګورئ په دې ځای کې چې کله ډایورجنس جوړ شوی، مارکیټ څه کړي دي؟ مارکیټ بیرته ښکته راغلی. اوس په دې
په دې ځای کې بیا موږ سره بل ډایورجنس جوړ شوی. ګورئ مارکیټ بیرته څه شوی دی، مارکیټ ښکته راغلی. همداسې تاسې نور ډېر شکلونه د دې څه کولی شئ، پیدا کولی شئ. ټیک شو، د دې نور ډېر ډولونه تاسې څه کولی شئ، تاسې دا هم په همغه شکل حرکت دی. اوس په دې ځای کې ګورئ، په دې ځای کې موږ تاسو سره قیمت هم یو های بل های جوړ کړی. ګورئ قیمت هم دغسې های جوړ کړی دی او آر اس آی هم دغسې های جوړ کړی. نو دې ته موږ تاسې څه وایو، دا موږ ستاسې لپاره ډایورجنس چې کېږي، ډایورجنس نشي راتللی. ټیک شو، نو دغه زموږ ستاسې لپاره ډایورجنس نه دی. اوس دا ګورئ قیمت له دېرش لیول ښکته دی په دې ځای کې. ټیک شو، خو دلته هم موږ ستاسې لپاره څه دی، دلته زموږ ستاسې لپاره اوس په دې ځای کې جوړېږي. ګورئ اوس په دې ځای کې موږ تاسې لپاره څه دی، په دې ځای کې موږ ستاسې مارکیټ څه شی دی، له دېرش لیول ښکته دی. چې هر کله مارکیټ له دېرش لیول ښکته شي، موږ تاسې څه وایو چې مارکیټ په اور سولډ کې دی، یعنې په دلته سیلران ډیر زیات دي. اوس دلته آر اس آی موږ تاسې دپاره څه کړی دی، یو لو جوړه کړې او دلته څه کړي دي، دغه نسبتا د دې یو های جوړ کړی دی او دلته قیمت شی کړی، قیمت موږ تاسې لپاره تقریبا لور لو جوړه کړي. نو دې ته بیا موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې وایو چې دا هم موږ تاسې لپاره څه دی، دا هم زموږ تاسې لپاره ډایورجنس دی. چې هر کله له دېرش لیول نه ښکته ډایورجنس جوړېږي، نور به مارکیټ څه کېږي، نور به مارکیټ پورته ځي. چې هر کله له اویا لیول څخه پورته مارکیټ وځي، اور باور ته وځي او هلته ډایورجنس جوړېږي، نو بیا به مارکیټ څه کېږي، مارکیټ په ښکته راځي. خو ګورئ دا خبره په یاد لرئ چې یوازې د یو ساین په توګه دا موږ تاسې کارو، د ساین په توګه څه کوو، د ساین په توګه موږ تاسې دا کارو. نو په دې هیله چې تاسې د آر اس آی په ډایورجنس باندې تاسې پوه شوي یاستئ، کنورجنس باندې اور باور څه شی دی، دا ټول ځان سره ولیکئ تر څو تاسې په دې باندې بیا ښه پوه شئ. اوس ګورئ په دې ځای کې موږ سره څه دی، په دې ځای کې بیا قیمت څه کړي دي، قیمت نسبتا یو بل های جوړ کړی. ټیک شو، های جوړ کړی او دلته آر اس آی څه کړی دی، آر اس آی نسبتا ښکته یوه لو جوړه کړې چې دا بیا موږ سره څه دی، دا موږ سره بیا ډایورجنس دی. ټیک شو، نو په دې هیله چې ډایورجنس په موضوع باندې پوه شوي یاستئ. بیا هم وایم که کوم ملګری په ډایورجنس موضوع د آر اس آی انډیکیټر په موضوع باندې پوه نشي، کولی شئ کمنټ وکړئ، بار بار پوښتنه وکړئ، انشاءالله ستاسې ټول مشکلات په څه کېږي، ستاسې ټول مشکلات په حل کېږي. ښه، اوس به راشو، دا به زه څه کوم، دا به زه ټول ډیلیټ کړم. تاسو خو ډایورجنس او کنورجنس دا ټول شیان تاسې زده کړل. اوس به راشم، زه به دا ټول څه کوم، دا ټول به زه ډیلیټ کړم، انډیکیټر به هم دلته ډیلیټ کړم. ښه، او زه به راشم دغه اخیري سر ته. ښه، اوس به موږ تاسې څه کوو، لومړی به موږ تاسې راشو په مارکیټ کې به څه وکړو، موږ تاسې سره چینج اف کریکټر د مارکیټ دا برخه ده. ټیک شو، دې ته به زه ولیکم چوچ، یعنې د مارکیټ چوچ ما سره دغه دی، زه به دې ته ولیکم چوچ. ټیک شو، زه به دا په خټو حروفو سره ولیکم تر څو ښایسته ښکاره شي. دا د مارکیټ څه شو، چوچ شو او د دې به دغه سایز یو څه ور کم کړو تر څو ښه ښکاره شي، نور به هم کم کړو، 14 به کړو. ټیک شو، دا موږ ستاسې لپاره څه شو، چینج اف کریکټر شو. او دغه نقطه زموږ ستاسې څه شو، دغه نقطه البته دا نقطه زموږ ستاسې لپاره آرډر بلاک شو. ټیک شو، دا زموږ ستاسې لپاره آرډر بلاک شو. اوس چې آرډر بلاک شو، دغه برخه زموږ ستاسې څه دی، دا زموږ ستاسې بریک اف سټرکچر دی. ټیک شو، دا زموږ ستاسې لپاره بریک اف سټرکچر دی، دې ته به زه ولیکم بي یو ایس. ټیک شو، دا زموږ ستاسې بریک اف سټرکچر شو. او دلته زموږ ستاسې دغه نقطه کومه ده، دا زموږ ستاسې اف وی جي ده یا فیر ویلیو ګیپ دی. ټیک شو، دا زه ستاسې لپاره، زه اصلا چارټونه ټول په آی سی ټي جوړوم، ستاسې د زده کړې خاطر یې په ایس ام سی جوړوم تر څو ستاسې دغه مسایل کلیر شي. بیا چې کله موږ تاسې آی سی ټي ته داخلېږو، بیا په نورو موضوعاتو باندې موږ تاسې خبرې کړو. ټیک شو، اوس دغه نقطه زموږ ستاسې څه شو، دا مو زموږ ستاسې آرډر بلاک شو او دا مو فیر ویلیو ګیپ شو. په مارکیټ کې دغه زموږ ستاسې څه دی، دا زموږ ستاسې ایکوال های لیکویډیټي ده. ټیک شو، دا زموږ ستاسې ایکوال های لیکویډیټي ده، دې ته به زه ولیکم ای کیو ایچ. ټیک شو، دا زموږ ستاسې ایکوال های ده او دا زموږ ستاسې لپاره ایکوال لو لیکویډیټي ده. ټیک شو، دا خو درسونه خو ما ټول ویلي په دې هیله چې تاسې کتلي اوسي. دا زموږ ستاسې لپاره څه شو، دا زموږ ستاسې لپاره ایکوال لو شو. ټیک شو، دې ته به زه ولیکم ای کیو ایل، دا زموږ ستاسې لپاره ایکوال لو لیکویډیټي شو. ټیک شو، او بیرته موږ تاسې دپاره دلته چوچ موږ تاسې نه رامنځته کوو. ټیک شو، په دې ځای کې موږ لپاره همدغه بریک اف سټرکچر صحیح دی. ښه، دلته زموږ ستاسې د ایکوال های ایکوال لو دغه ځای هم زموږ ستاسې څه راځي، یو فیر ویلیو ګیپ راځي. ټیک شو، وګورئ دا زموږ ستاسې فیر ویلیو ګیپ دی. ټیک شو، دې ته به زه ولیکم، لیکل نه البته صرف به دا رنګ ور بدل کړو. دا زموږ ستاسې څه شو، دا زموږ ستاسې فیر ویلیو ګیپ شو. اوس په مارکیټ په کوم شکل حرکت کا، اوس په مارکیټ ما سره په دغه شکل حرکت کا. البته په دې ځای کې ما سره دغه یو څه دی، دا هم زما لپاره یو آرډر بلاک دی. ټیک شو، دا زما لپاره آرډر بلاک دی، زه به دې ته ولیکم دا زما سره څه دی، آرډر بلاک دی. ګوره قیمت له همدې ځای سپورټ شوی دی، دا زما لپاره او بي دی، منفي او بي دی البته. ټیک شو، دې ته به زه ولیکم منفي او بي. ټیک شو، دا زموږ ستاسې منفي او بي شو
او دا زموږ ستاسې لپاره اف وی جي شو فیر ویلیو ګیپ او دا هم زموږ ستاسې چې شو دا زموږ ستاسې او بي شو او بي او دغه نقطه زموږ ستاسې چې شو دا کرښه دا زموږ ستاسې یو وړوکی شان اف وی جي ده فیر ویلیو ګیپ دی ټیک شو. اوس ګورئ په مارکیټ کې دغه ټول نکات څه کړل دغه ټول نکات موږ تاسې ولیدل رسم کړل. اوس ګوره مارکیټ ته موږ تاسې ادعا کوم ډول ده مارکیټ ته موږ تاسې ادعا په دغه ډول ده چې مارکیټ په موږ سره په کوم شکل حرکت کا مارکیټ په موږ تاسې سره په دغه شکل باندې حرکت کوي مارکیټ په له دې ځای نه راځي په دغه شکل به مارکیټ څه کوي مارکیټ په دغه شکل باندې ما سره حرکت ترسره کوي. ګوره مارکیټ به څه کیږي مارکیټ به ما سره په دغه شکل باندې حرکت ترسره کوي. خو چې هر کله مارکیټ دغه آرډر بلاک ته را رسیږي نو اوس په دې ځای کې موږ تاسې څه کوو په دې ځای کې به اوس موږ تاسې له آر اس آی له انډیکیټر څخه څه کوو د آر اس آی له انډیکیټر څخه استفاده کوو. اوس به راشئ تاسې به په خپل چارټ کې څه وکړئ په خپل چارټ کې به تاسې د دې ځای نه آر اس آی انډیکیټر چیک کړئ آر اس آی انډیکیټر به تاسې څه کوئ اضافه کوئ. اوس ګورئ مارکیټ څه شی دی مارکیټ موږ سره دلته په دیش لیول له ښکته نه دی وتلی البته په دیش لیول کې موږ سره قرار لري. شاید مارکیټ راشي په همدغه اف وی جي شاوخوا کې دغه اف وی جي ویني دا لیکویډیټي واخلي او دغه اف وی جي شاوخوا کې موږ سره دلته ډایورجنس جوړ کا نو چې کله ډایورجنس جوړ شو بیا موږ تاسې له دې سره چیک وکړو موږ تاسې له ګولډ سره په 1 هاور کې بای پوزیشن نیسو یعنی تر اوسه پورې مارکیټ باید څه وکړي مارکیټ باید لاندې راشي او همدارنګه آر اس آی هم موږ ته وایي چې مارکیټ دیش لیول ته څه شوی دی دیش لیول ته نږدې دی شاید دیش لیول څخه ښکته لاړ شي مارکیټ اورسول ته داخل شي او د هغې نه بعد چې کله موږ تاسې ډایورجنس دلته وګورو او هم دلته قیمت اف وی جي او ډر بلاک ته راشي او دلته موږ تاسې ډایورجنس هم وینو نو موږ تاسې وایو چې مارکیټ څه شی دی مارکیټ په نور پورته ځي ځکه آر اس آی موږ دپاره ډایورجنس جوړ کړی او مارکیټ او بي اف وی جي ته راغلی نو په دې ځای کې موږ تاسې څه کوو په دې ځای کې موږ تاسې له آر اس آی څخه څه اخلو له آر اس آی څخه ګټه اخلو یا استفاده کوو ټیک شو. ګورئ بیا هم درته وایم آر اس آی چې دی موږ تاسې یوازې د یو ساین په توګه څه کوو د یو ساین په توګه کارو موږ تاسې به مکمل دغسې چارټ جوړ کړو په دې کې به خپل اف وی جي لیکویډیټیانې چینج اف کریکټر بریک اف سټرکچر آرډر بلاک اف وی جي هر څه به رسم کړو موږ تاسې اوس مطلب دا ده چې ګولډ به راځي دغه او بي آرډر بلاک یا به دغه اف وی جي یا شاید په دغه اف وی جي دغه لیکویډیټي واخلي او له دې ځای نه څه شي له دې ځای نه مارکیټ دغه بریکر بلاک دی ټیک شو دا بریکر بلاک دی خو دې باندې بیا موږ تاسې وروسته خبرې کوو زه تاسې ته وایم چې دغه موږ سره بریکر بلاک راځي شاید تاسې پوه نه شئ شاید مارکیټ په همدې بریکر بلاک مې څه شي په همدې بریکر بلاک باندې سپورټ شي خو دا بیا موږ تاسې وروسته په آی سی ټي کې ځینې درسونه وایو بیا به الخیره هغې سره ډېر موضوعات تاسې زده کړئ یا شاید مارکیټ تر همدې بریکر بلاک پورې راشي او دلته په آر اس آی کې موږ سره څه شي په آر اس آی کې موږ سره ډایورجنس جوړ شي نو موږ تاسې آر اس آی کې چې کله قیمت تر دغه بریکر بلاک پورې رسیږي شاید دلته ډایورجنس هم جوړ شي نو مارکیټ راځي چې ډایورجنس جوړ شو تاسې ورسره ډایورجنس مارکیټ فیر ویلیو ګیپ یا بریکر بلاک یا ډر بلاک ته راورسېد نو دغه څو ساینونو په لیدو تاسې ورسره بای پوزیشن نیسئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي یو څه مو په ذهن کې ختلي وي ما خو کوشش وکړه چې ډېر واضح تشریح کړمه که کومو ملګرو ویډیو د اول نه تر پایه پورې کتلي نو مهرباني وکړئ چې ویډیو مو مکمله وکته او دومره وکړئ چې مطلب موږ چې شو په آر اس آی انډیکیټر باندې پوه شو چې کله تاسې ولیکل چې زه په آر اس آی انډیکیټر باندې پوه شم زه به ستا د کمنټ نه دا مطلب حاصل کړم چې تا ویډیو چې ده تا ویډیو مکمل کتلی صحیح ده نو چې کله تاسې د آر اس آی په انډیکیټر باندې پوه شئ ولیکئ چې پوه شو که پوه نه شوئ هم راته ووایئ صحیح ده نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او له درسونو مو یو څه زده کړي وي که هر ملګري سره هر ډول پوښتنې کولی شئ کمنټ وکړئ انشاءالله زه به ستاسې ټولو کمنټونو ته په ترتیب سره ځواب وایم ډېره مننه